بسم الله الرحمن الرحیم. سټارټ منیو بعضې درسونه خلاص کړو پرون. نن وایو درې پروګرام لرو موږ په وینډوز کې. په ټول وینډوز کې درې پروګرام لرو، نو تاسو دا درې پروګرام په ترتیب سره وایي. صحیح دی؟ یو موږ نوټ پاډ لرو، بل هم ورډ پاډ دی، او بل څه دی؟ بل هم پینټ دی. دا درې ابتدایي پروګرام دي چې موږ وینډوز کې وایو، او دا مثلا اضافي سافټویر ته ضرورت نه لري چې تاسو سافټویر انسټال کړئ. هر وینډوز کې دا درې پروګرام وي. نوټ پاډ دی، نوټ پاډ دی یعنی د نوټ د لیکلو لپاره دی، ساده متنو لیکلو لپاره. ورډ پاډ له نوټ پاډ نه لږ پرمختللی دی، تاسو کولی شئ متن ته ډیزاین ورکړئ، له عکسونو استفاده وکړئ. او په پینټ پروګرام کې تاسو کولی شئ چې د نقاشۍ په خاطر له پینټ پروګرام نه کار واخلئ. ټول پروګرامونه په ترتیب سره لولو. نن وایو کوم پروګرام؟ د نوټ پاډ پروګرام وایو. مخکې د چې تاسو پروګرام شروع کړئ، پروګرام څه شی دی پکې، موږ اول باید د پروګرام د خلاصولو طریقه زده کړو چې یو پروګرام څه رقم را خلاصیږي او کوم ځای کې دی. د دې په خاطر تاسو باید زده کړئ څو طریقې درته ښیم، نو دا طریقې له ټولو پروګرامونو سره یو رقم دی. تاسو په دې پروګرام کې زده کړئ، نور کې به ان شاء الله به خپل کاروئ. صحیح دی؟ اول زه غواړم نوټ پاډ پروګرام را خلاص کړم. نو تاسو به راځئ سرچ باکس ته، په سرچ کې تاسو نوټ پاډ ولیکئ. سرچ کې څه شی ولیکئ؟ نوټ پاډ ولیکئ. نیم هم ولیکئ، نوټ هم ولیکئ، درته پیدا کوي. مکمل ولیکئ تاسو ته نوټ پاډ پیدا کوي. کلیک پې وکړئ، د نوټ پاډ پروګرام را خلاصیږي. صحیح؟ دا د سرچ. بل موږ ران له لارې نوټ پاډ را خلاصو. ران څنګه راځي؟ د ران شارټکټ څه و؟ وینډوز کی پلس اور رن را خلاصي. رن کې څه شی ولیکو؟ رن کې بیا هم تاسو نوټ پاډ ولیکئ. رن کې څه ولیکئ؟ نوټ پاډ ولیکئ. بیا هم تاسو ته د نوټ پاډ پروګرام را خلاصي. که چیرې د رن شارټکټ مو زده نه و، بیا رن څنګه را خلاصوئ؟ بیا په سرچ کې څه شی لیکئ؟ رن لیکئ، کلیک پې کوئ، رن را خلاصیږي، او په رن کې تاسو نوټ پاډ ولیکئ، د نوټ پاډ پروګرام درته خلاصوي. ښه، په دې دوه طریقو باندې پوه شوئ. بل غواړو چې د شارټکټ له لارې د نوټ پاډ پروګرام را خلاص کړو. د کیبورډ نه غواړم چې څو بټن پریس کړم او اتومات نوټ پاډ را خلاص. د دې په خاطر چې تاسو نوټ پاډ پروګرام ته شارټکټ وټاکئ، اول باید د نوټ پاډ پروګرام هغه آیکن یا شارټکټ د صفحې پر مخ راولو. څنګه یې راولو د صفحې پر مخ؟ ښه، کلیک کوو، نیو، او دلته په شارټکټ باندې کلیک وکړئ. کوم پروګرام غواړئ چې را شارټکټ یې؟ نوټ پاډ. دلته نوټ پاډ ولیکئ، نیکسټ، فینش. یو دا طریقه هم د تاسو د نوټ پاډ آیکن د صفحې مخې ته راوړئ، کله چې په کلیک کوئ د نوټ پاډ پروګرام را خلاصي. او زه غواړم چې شارټکټ ورته جوړ کړم، نو تاسو پر همدې آیکن باندې ښه کلیک کوئ، پراپرټیز ته راځئ، او دلته موږ آپشن لرو شارټکټ کی. دلته ورته شارټکټ جوړ کړئ. مثال نوټ پاډ په ان باندې شروع کیږي، زه ورته هر وخت کنټرول چې ونیسم الټ هم ورسره نیول کیږي خپل. صحیح دی؟ نو کنټرول الټ در سره دی، تاسو فقط آخري تورې تنظیم کړئ. نو زه چې کله له کیبورډ نه کنټرول الټ ان پریس کوم، څه شی را خلاص شي؟ د نوټ پاډ پروګرام شارټکټ تنظیم شو، ورته اپلای اوکې. اوس ضرور نه دی تاسو په سرچ کې ولیکئ یا هم رن کې ولیکئ، کنټرول الټ ان پریس کړئ، اتومات تاسو د نوټ پاډ پروګرام را خلاصوي. صحیح شو؟ دا نوټ پاډ پروګرام ته موږ څه شی جوړ کړ؟ یو شارټکټ مو جوړ کړ. وروسته له دې فقط د همدې شارټکټ له مخې کولی شئ تاسو د نوټ پاډ پروګرام را خلاص کړئ. صحیح شو؟ څنګه بیرته شارټکټ له منځه وړئ؟ بیا راځئ په همدې فایل باندې ښه کلیک کوئ، پراپرټیز، او دلته دا شارټکټ څنګه کوئ؟ بیک سپیس پاک کوئ، اپلای اوکې. اوس چې کله کنټرول الټ ان پریس کوئ، نو تاسو ته نوټ پاډ نه را خلاصي. بله طریقه ده چې څنګه نوټ پاډ په یو خپل نوم یو شی ورته وټاکئ، په یو کوم چې تاسو زړه وي یو نوم ورته ټاکئ. زه چې کله سرچ کې هم هغه رن کې هم هغه نوم ولیکم را خلاص شي. زه رن کې اوس نوټ پاډ لیکم چې نوټ پاډ را خلاصوي، خو زه وایم چې فقط یو ان ولیکم نوټ پاډ را خلاص شي. صحیح؟ نو نوم ورته ټاکئ. تاسو راشئ همدغه شارټکټ یا آیکن مو چې د صفحې پر مخ راوړئ، دا رینیم کړئ. رینیم دا معنی چې نوم یې تبدیل کړئ، نوم یې تغییر کړئ. مثال زه نوم ورکوم څه شی؟ ان. بیا همدا فایل کاپي، ښه کلیک ورته وایه کاپي. بیا راځئ مای کمپیوټر، سی ډرایو، د وینډوز فولډر، او دلته سیسټم 22
یو فولډر دی پیدا یک سیستم څه شي سیستم دوش دا را خلاص کړئ د دې په داخل کې تاسو هم دغه فایل پیسټ کړئ کنټینیو صحیح شو نوٹ پاد چې د ان په نامه دلته پیسټ شو اوس تاسو راشئ ران را خلاص کړئ ران کې څه شی ولیکئ فقط ان ولیکئ انټر یې کړئ تاسو ته نوٹ پاد را خلاص صحیح دی یعنی موږ له ځانه ورته یو بل نوم وټاکو اوس ضروري ده چې مکمل نوٹ پاد ولیکئ فقط څه شی ولیکئ څنګه بیرته نوم پاکئ تاسو کولای شئ لمدغه بیرته مغه دوه سیستم دوه درش فولډر ته ورشئ لدې لارې مرتلی شئ خو لاند څنګه ورځئ ران را خلاص کړئ ران کې ولیکئ سیستم څه شی سیستم دوه درش مستقیم مغه فولډر ته بیاي او به دلته ان پریس کې چې تاسو ته را خلاص کی ان پریس کې چې نوٹ پاد درته پیدا کی کوم چې موږ د ان په نامه ثبت کړو دا به انتخاب کې د ډیلیټ به کې شفت ډیلیټ کنټینیو د فایل څنګه شوس ډیلیټ نو چې کله ران را خلاص کې ورته چې ان را خلاص کا نور ان نه پیژنې او تاسو ته نوٹ پاد نه را خلاص سره خلاص شو په دې باندې دا په څو طریقو سره تاسو یو پروګرام را خلاصوي دا د ټولو لپاره یو رقم دی نو ما تاسو ته نوٹ پاد ترتیب به نور پروګرامونه مونږ ویلې فقط زه یو طریقې تاسو ته وایم او تاسو به نور طریقې خپل کاروي خو بل اخر نوٹ پاد را خلاصو نوٹ پاد کې څه شی دی او څه رقم پروګرام دی نوٹ پاد د ساده لیکنو په خاطر استفاده کیږي چې تاسو په دې کې ساده لیکنه وکړئ ساده لیکنه تر دې حد چې تاسو نشئ کولای متن ته رنگ او ډیزاین ورکړئ ساده متن لیکئ صحیح دی او ډیر ساده پروګرام دی دا بیا جدا سافټویر ته ضرورت نه لري چې وینډوز مو کمپیوټر کې انسټال وي او نوٹ پاد همیشه در سره دی صحیح دی ساختمان لري سټرکچر به ترته تشریح کوم سټرکچر په دې شکل دی چې دا پورتنۍ برخه دغه برخه ته موږ وایو ټایټل بار وایو د سایت څه وایو ټایټل بار یعنی دلته د کوم فایل چې په کوم نامه سره ثبتوي دلته نوم راځي صحیح لاندې چې کوم اپشن لري دا اپشنونه دوته ټابس هم وي او مینو بار هم وي بعض ورته مینو بار وي بعض ټابس وي د مینو بار کې څه شي دي فایل دی ایډیټ دی فارمټ ټو ویو هیر بل په خي طرف کې موږ درې بټن دلته لرو دوته وي کاپشن بټن څه شي کاپشن بټن چې درې بټن دي وظیفه به درته وایم موږ دوه سکرول بار لرو دلته یو ورټیکل سکرول بار دی یعنی عمودي شکل او بل موږ هاریزونټل سکرول بار لرو چې دته وایي افقي سکرول بار و ځکه کار نه کوي چې موږ لیکنه نه لرو صحیح دی څو ډول سکرول بار لرو ورټیکل هاریزونټل عمودي او افقي ورټیکل چې دی زموږ صفحه کته پورته بیاي او هاریزونټل چې دی زموږ صفحه خي طرف او چپ طرف ته او دا هم پیژنې د نوٹ پاد صفحه څه شي ده صفحه د پیج دی صحیح شو دا د نوٹ پاد پروګرام سټرکچر او ساختمان شو بل شي چې مهم دی ایکستنشن ما تاسو ته مخکې په هغه کې ویلو په نظری درسو کې چې هر پروګرام څه شي لري ایکستنشن لري یا یو مخفف لري چې دغه لمخې تاسو فایل پیژنئ صحیح دی چې د نوٹ پاد پروګرام ایکستنشن څه شي دی TXT چې معنی یې څه شي ده ټیکسټ دی یعنی هر کله چې یو فایل په اخر کې TXT درلوده نو پوه شئ چې هغه په کوم پروګرام کې جوړ شوی په نوٹ پاد کې دا یې ایکستنشن دی سرخلاص شو کړئ ساختمان شو سټرکچر شو اوس راځو د فایل له ټاپ نه شروع کوي اول اپشن دی نیو نوی کله چې تاسو لیکنه وکړئ او غواړئ د صفحه نوی کړئ یعنی دغه متن له باینه لاړ شي صفحه را نوی شي نو تاسو څه کوئ فایل ته راځئ په نیو باندې کلیک کوئ تاسو نه درې پوښتنې کوي اول دغه متن چې تاسو لیکلی دا خو پاکیږي یا ورکیږي نو غواړئ ثبت یې چې ورک شي صفحه دې نوی شي ډونټ سیو نه ثبتوي او کنسل که مسج کنسل کوي زه بیا راځم نیو زه څه ورته وایم ډونټ سیو معلومات غلط شوي دي رانه نه ثبتوم دته وایم ډونټ سیو هغه معلومات لاړل ډیلیټ شول او صفحه څنګه شوله نوی شو بیا راځم لیکنه کوم صحیح بیا راځم فایل او فایل کې ورته وایم نیو دا ځل څه ورته وایم معلومات مې په کار دي دا باید ثبت شي به ورسته صفحه نوی شي نو تاسو ورته سیف
چپ طرف کې به موقعیت ورته تعیین کړئ کوم ځای کې غواړئ ثبت کړئ ډیسکټاپ دی ډاکومنت دی ډاونلوډ میوزیک پکچر دغه فولډر چې کوم دی دلته ډیسکټاپ دی ډاکومنت ډاونلوډ میوزیک دا ټول مربوط دي کوم ډرایو کېږي سی ډرایو یعنی که چیرې ستاسو وینډوز له منځه لاړ شي په دغه فولډرو کې که تاسو فایل نه وي هغه هم له منځه ځي دته متوجه اوسئ چې هر کله تاسو خپل فایل شي ثبتوي په دوه فولډرو کې زیات مه ثبتوي ځکه که چیرې هر کله وینډوز له منځه لاړ شي وایروس وي خراب شي د فایل ورسره ټول پاکي نو که ډاکومنت ډیسکټاپ ډاونلوډ میوزیک تاسو چې اچوي او وینډوز ورته کوي چې کله اتومات په خانه وینډوز ډیلیټ کوي ورسره د معلومات ټول څنګه کیږي ډیلیټ کیږي خو دا نور ډرایوونه چې وینډوز نشته پکې دوی کې کولای شي معلومات ثبت کړي او که چیرې وینډوز خراب هم شي به تاسو فایلو ته ضرر نه رسیږي خزم مثال غواړم چیرته ثبت کوم فایل ډیسکټاپ د صفحې پر مخ فایل نیم کې نوم ورکړئ د فایل په کوم نامه ثبت شي مثال ورته وایم چې د احمد په نامه ثبت شي ورته وایي سیف نوټ پاډ ثبت شو او صفحه څنګه شو نوې شو اوس راشئ وګورئ ګورئ یو سپینه صفحه ښکاري ورقه ښکاري که تاسې د دغه نوټ پاډ ایکسټنشن ونه پیژنئ نو قوارې څه پیژنئ چې د کوم پروګرام کې لیکل شوی دی د کوم پروګرام فایل دی نو تاسو له چی نه پیژنئ له ایکسټنشن یې پیژنئ چې وروسته له نوم نه ټکی لري او له ټکي نه وروسته مخفف لري چې ټي ایکس ټي دی او تاسو پیږئ چې دا نوټ پاډ کې جوړ شوی په نیو باندې سر خلاص شو بل اپشن لرو نیو وینډو نیو صفحه نوې کوي خو همدا یو نوټ پاډ را خلاص دی نیو وینډو بیا تاسو ته بل نوټ پاډ را خلاصوي بیا راشئ کلیک به وکړئ نیو وینډو بل نوټ پاډ را خلاصوي یعنی نیو وینډو په حقیقت کې تاسو ته نوټ پاډ را خلاصوي جدید نه وای فعلا څو دنې موږ را خلاص کړي که زه بیا کلیک په وکړم څلورم را خلاصېږي پنځم را خلاصېږي دا صفحه نه نوې کوي دا مکمل نوټ پاډ نوی کوي چې دا فرق د نیو او د څه شي دی نیو وینډو دی شرکتونه خو یې پوهېږئ خپله ورسره لیکل شوي دي کنټرول ان کنټرول شفت دی بل څه شی دی اوپن دی اوپن دا معنا چې ما پخوا په نوټ پاډ کې یو څه شی لیکلی دی هغه غواړم را خلاص کړم نو تاسو راځئ فایل اوپن ورته وایي فایل کوم ځای کې ثبت و صفحې پر مخ د څه په نامه و احمد اوپن ورته وایي هماغه فایل تاسو ته څه کوي راخلاصوي داسې نه بل شی نه راخلاصېږي چې تاسو مثلا عکس راخلاص کړئ په نوټ پاډ پروګرام کې عکس نه راځي نه سپورټ کوي ساده پروګرام دی ورډ پروګرام نه راځي ایکسل پروګرام نه راځي صحیح دی ډېر ساده پروګرام دی ساده خپل نوټ پاډ راخلاصوي نو د اوپن له لارې مونږه ثبت شوي فایلونه راخلاصوو کنټرول او یې شارټکټ دی سیف څه معنا سیف چې تاسو کله غواړئ خپل فایل ثبت کړئ مثال لیکچر دی ولیکم استاد درس درکړ ټول معلومات غواړئ په اخره کې دا څنګه کړي ثبت کړي نو راځئ فایل ته او دلته ورته وایي څه شی سیف شارټکټ یې کنټرول اس درته وایي کنټرول اس د موقعیت پوښتنه هم درنه کوي نوم هم باید ورته وټاکي غواړم د ډیسکټاپ پر مخ وي او نوم یې هم وي مثلا ورته وایم چې لیکچر 1 اول درس دی اول درس ثبت شو اوس ورته سیف دا فایل څنګه شو په ډیسکټاپ کې د لیکچر 1 په نامه ثبت شو که چیرې زه بله ورځ لاړ شم بیا لیکچر اضافي ولیکم نور د دومې ورځې د درېیمې ورځې د څلورمې ورځې فقط یو کنټرول اس نه موقعیت پوښتنه کوي نه نوم ځکه چې نوم یې معلوم دی او موقعیت یې هم معلوم دی یو ځل ثبت شو نو تاسې فقط نوي تغییرات چې ثبتوئ فقط څه ورته وایي کنټرول اس ورته وایي صحیح دی او که چیرې تاسو معلومات ولیکئ ثبت نه کوي او نوټ پاډ غواړئ کلوز کوي بیا خپله یو سوال کوي وایي تا نوي شیان اضافه کړي د هغه غواړئ چې ثبت شي سیف نوټ پاډ وتړل شو اوس هر وخت ضرورت شو لیکچر 1 را خلاص کړه ټول معلومات یې پکې ثبت دي یعنې سیف څه کوي زموږ فایل ثبتوي په یو نوم او په یو ځای کې که چیرې څوک وایي چې زه غواړم همدا یو فایل مې په څو نومو او په څو ځایو کې ثبت کړم بیا څه کوئ بیا تاسو سیو از اپشن لرئ مثال دا لیکچر ما ثبت کړی دی صفحې پر مخ دی ډیسکټاپ موقعیت ډیسکټاپ دی او نوم یې هم لیکچر 1 دی زه غواړم چې دا یو بل ځای کې هم ثبت کړم کیدای شي صفحې له مخې څوک څنګه کړي پاکي کې ډیلیټ کړي بیا تاسو راځئ فایل په سیو از باندې کلیک وکړئ هم موقعیت پوښتنه درنه کوي او هم نوم دا ځای کوم ځای کې وي ډاکومنټ کې او لیکچر 1 نه وي مثلا لیکچر 2 وي لیکچر 6 وي لیکچر 2 سیف بیا راځم یو بل ځای هم ثبتوم د ضرورت په اساس کیدای شي لږ ځینې هم څوک پاک کړي سیو از دا ځای موقعیت وي مثال پکچر کې وي صحیح او نوم یې هماغه لیکچر 2 وي نوم یې نه تغییروم دا ځل ورته وایم سیف یعنې سیو از څه کوي زموږ یو فایل په څو نومو او په څو ځایو کې ثبتوي کله چې ثبت شو دا کلوز کړي
اوس که څوک راشي تاسو د ډیسکټاپ لمخې دا تاسو فایل پاک کی ډیلیټ کی نو هیڅ خبره نشته تاسو په ډاکومنت کې هم فایل څنګه کړو ثبت کړو د څه په نامه لیکچر 2 په نامه د ځینې که څوک ډیلیټ کی ها تاسو بل ځای هم ثبت کړو د پکچر فولډر کې دلته د لیکچر 2 په نامه یعنی په څو ځایو کې کولای شئ تاسو خپل فایل ثبت کړئ کوم اپشن لري سیو اس شارټکټ ټیم کنټرول شفت پیج سیټ اپ د صفحې تنظیمات دي صفحه تنظیموي کوم تنظیمات دي دلته وګورئ سایز څه شی دی د ورقې اندازه ده ډیفالت شکل لیټر انتخابي خو تاسو ورته څه انتخاب کړئ ځکه چې اکثریت ورقې چې موږ استفاده کوو هغه څه شی دي نو سایز ورته وټاکئ که سایز غلط انتخاب کو او تاسو پرنټر کې فور وي څه پیښیږي څه کیږي خطونه کاغذ راځي متن چې سره رقم تاسو غواړئ پرنټ کړئ هغه څه نه راځي کېدای شي یو طرف ته ټول راشي کېدای شي نیم راشي نیم را نشي صحیح دی د دې په خاطر تاسو چې کومه ورقه پرنټر کړئ دلته هم سایز هم دقیق ورته انتخابوي سورس هغه وخت فعال کېږي چې کمپیوټر سره پرنټر وصل وي او پرنټر هم هغه پرنټر وي غټ پرنټر چې څو ځای ورقې ورته کېښودل کېږي غټ پرنټر به هم لیدلي 3-4 خانې لري په هره خانه کې ورقې کېښودل کېږي بیا سورس کې تاسو ته راځي ټری 1 ټری 2 ټری 3 کوم ټرینه یا کوم خانې نه غواړئ چې ورقه کش کړي پرنټر بیا دغه سورس کې تاسو هماغه منبع ورته انتخابوي دا لاندې سورس صحیح دی اوس پرنټر نشته غیر فعال دی اورینټیشن شته وایي جهت دغه د ورقې چرخش دی یا کومې خواته غواړئ تاو کړئ فعلا په کوم رقم دی عمودي دی ولاړه شکل دی که لنډسکیپ انتخاب کړئ بیا دا افقي شکل راوړي ستاسو خوښه چې څه رقم فایل چاپوي مارجن شته وایي حاشیه څه ته وایي د متن څلورو خواوو دغه فاصله وینئ دغه فاصلې ته وایي څه شی حاشیه له دې نه کولی شئ د څلورو خواوو حاشیه تاسې منظم تنظیم کړئ حاشیه څه په درد خوري ولې دومره فاصله موږ اضافي ورکوو چپتر وي کتاب وي چې کله تاسو چاپوي کتاب پوښوي سټیپلر کیږي یا مثلا ماشین ته وړي ماشین خپل قالب ته برابري نو هغه د شاوخوا کټ کوي د دې په خاطر د اضافي فاصله د موږ په خاطر پرېږدو چې کتاب منظم جوړ شي او زموږ متن څنګه نشي یا د سټیپلر لاندې را نشي یا ماشین کټ نه کی لیفت کوم طرف ته وایي چپ طرف نه ورته 2 انچ وي ټاپ پورته خوانه 1 انچ وي 2 انچ وي 3 انچ هر څه تاسو لیکئ وګورئ دلته اتومات تغییر راځي رائټ کی طرف نه څومره وي صحیح او باټم لاندې خوانه څومره وي دا ورته تعینوي بل اخر وکي ورته وایي کله چې پرنټ کړم دا 2 انچ فاصله سره تاسو متن څنګه کیږي چاپي هیډر څه وایي د ورقې سر ته څه شی وایي هیډر وایي او فوټر د ورقې لاندې برخې ته فوټر وایي بعضی چپترو کتابو کې هم فکر شوی سر کې لیکل شوی چې مثلا یو پانتون نوم وي یا د کورس نوم وي صحیح یا مثلا د کتاب عنوان وي صحیح دی یا لیکل شوی د کمپیوټر اساسات صفحه وي په هر صفحه کې لیکلي وي کمپیوټر اساسات کمپیوټر لاندې چې لیکل شوی ترتیب کوونکی یا مثلا prepared by arranged by نو دا کوم ځای کې لیکل کېږي د ترتیب کوونکی لاندې لیکل کېږي نو همداسې نه غواړئ تاسو ورته ووایئ چې په هیډر یا سر کې ولیکل شي جاوید ابراهیمي کمپیوټر سنټر او لاندې ورته ولیکل شي چې ارینج بای احمد احمدي کله چې اوکې ورته وایئ داسې کې نه ښکاري اوس نشته نه جاوید ابراهیمي شته او نه ارینج شته چې کله تاسو پرنټ کوئ اتومات په چاپ کې بیا راځي صحیح شو دا و پیج سیټ اپ یا د ورقې تنظیمات د پرنټ تنظیمات چې تاسو کله پرنټ آماده شوي او غواړئ چې خپل فایل څنګه کوي چاپ یې کوي پرنټ یې کوي اول سلیکټ پرنټر مو انتخاب کوي کوم پرنټر له کمپیوټر سره وصل دی ورته انتخاب کوي بل اخره پرنټ ورته وایي هغه پرنټر نه څنګه کیږي پرنټ کیږي صحیح دی دا اکثره ته وخت کې چې کچېره پرنټر 2-3 دانې لري ته غواړې مشخص لیاو پرنټر پرنټ وکړي دلته ورته مشخصوي چې هغه پرنټر نه چاپ کچېره مشخص نشي نه پرنټوي یا غلطي پرنټوي دلته هم پرنټر ورته مشخص کړي صحیح پریفرنس کې به هر پرنټر ځان ته آپشن لري مثال هلته ما یو پرنټر انتخاب کړی یو آپشن لري لینډسکیپ او پورټریټ که زه مثلا فاکس پرنټر انتخاب کوم پریفرنس کله کوم به آپشن لګ ډیریږي سره سایز هم سره پیدا کیږي کوالټی هم لري یعنی پریفرنسز ثابت نه دی هر پرنټر ځان ته چي لري آپشن لري فاین پرنټر په صورت کې چې تاسو یو شبکې سره ځان وصلوي
شبکه دا معنی چې څو کمپیوټر سره وصل وي او ټول کمپیوټر له یو پرینټر سره وصل وي. دلته ورته پرینټ اتومات پر ورقه پرینټیږي دفتر کې. ځکه چې تاسو څنګه وایي کنیکټ یو شبکه جوړوي څه نه لرو فعلا. آل څه معنی؟ آل خو د نوټ پاډ عمومي یوه صفحه ده، یوه صفحه عمومي ټوله پرینټیږي. صحیح دی؟ مشخص نه لرو ورته وایي چې دومه پرینټ که درېیمه پرینټ که چې پرینټ دې ورته وي ټول پرینټیږي، که لاس دانې وي لاس دانې پرینټیږي. دا اپشن غیر فعال دی، دې کې کار نه کوي. او نمبر اف کاپي څو کاپي غواړي چې له دغه ورقو نه چاپ کړي. مثلا غواړم 15 نفرو ته چپتار چاپ کړم، نو دلته تاسو څو ولیکئ؟ 15 ولیکئ. صحیح؟ اما له 9 نه زیات اجازه نه راکوي، یعنی یو رقمي عدد ته اجازه ورکوي چې دا لاس شو 2 رقمي اجازه نشته. صحیح دی؟ دلته نمبر اف کاپي ورته تنظیموي، بل اخر څه ورته وایي؟ اپلای ورته وایي او بل پرینټ ورته وایي. اتومات فایل مو څنګه کیږي؟ چاپي او پرینټي. او بل اپشن شی لرو؟ اگزیټ لرو. اگزیټ غواړئ چې بل اخر د نوټ پاډ له صفحې نه ووځئ، وی تړئ، کلیک پې وکړئ، تاسو ته د نوټ پاډ صفحه څنګه کوي؟ بندوي، کلوز کوي.